السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د پبجي ګیم لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، د هغه کومه بیا ستاسو موبایل کې پبجي بیخي زیات تیز وي او له سره به پبجي سټاپیږي نه. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. دلته به تاسو راسئ دوستانو په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ. لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا دغه کوم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډیر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، د هغه کومه تاسو راسئ په گیم وی پی ان باندې به تاسو کلیک وکړئ او د هغه کوم دوستانو دلته به دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي. دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو، د هغه کوم ګوره دوستانو دلته د تاسو جرمني ده، یعنی اوس که تاسو غواړئ سرور بدل کړئ دلته دغه اپلیکیشن کې تاسو سروران بدلولی شئ. نو ګوره دوستانو په پری سرور کې دلته تاسو ته پری سرور درکړي، دلته وی آی پی سرور دی. اوس که تاسو غواړئ سلهر یې سره کنیکټ کړئ، صرف په دوستانو تاسو په هغه کنټري باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه له ترکي سره کوم، د هغه کوم تاسو په ترکي باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ترکي باندې کلیک وکړئ، کوم ایډز راغلو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو دغه ایډز دلته کلوزومه. کله چې دوستانو دغه ایډز دلته تاسو کلوز کړئ، د هغه کوم بیا دلته تاسو راسئ په سٹارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ، یعنی دا سرور به کنیکټ شي. د هغه کوم بیا تاسو خپل موبایل کې گیم استعمالوي، هغه به بیخي زیات تیز وي. نو ګوره دوستانو تاسو له هر سرور سره یعنی له هر کنټري سره که غواړئ کنیکټ کړئ، هغه تاسو کنیکټ کولی شئ. ګوره دوستانو دلته تاسو د اپلوډینګ سپیډ درشي، د هغه کوم دلته بیا تاسو د ډاونلوډینګ سپیډ درشي. یعنی کله چې تاسو موبایل کې یو شی اپلوډوئ په نیټ باندې، د هغه سپیډ به دونه وي او د ډاونلوډ سپیډ به بیا دونه وي. نو ګوره دوستانو هغه کنیکټ شو. اوس که تاسو په خپل موبایل کې پبجي استعمالوئ، هغه به بیخي زیات تیز وي. نو دوستانو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو کومې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د دار کوم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه کوم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.